دا غیر بعد بل ورور دا سوال کړی چې د دې سړي نه د غوښې اغستو څه حکم دی چې د هغه په دکان کې تعویذونه جوړني او یا هغه په خپل تعویذونه استعمالوي. جواب د دې مسلې دا دی وبالله توفیق، هغه اصل دا دی چې د مسلمانانو حلاله او د اهل کتابو حلاله ده حلاله ده. د مسلمانانو حلاله چې یو څاروی حلال کړي د الله په نوم په شرعي طریقې سره ده حلال ده، او دغه شان د اهل کتابو حلاله هم حلاله ده. اگر که هغه يهود و نصارا دي خو الله سبحانه تعالی دا خبر په سورۃ المائده کې کړی وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، دا غوی د حلالي د زموږ لپاره حلال دي الا دا چې موږ ته پته ولګي چې دوی به د غیر الله نوم اخلي او یې په غیر شرعي طریقې سره حلالي، نو بیا به زموږ لپاره دا سي دا بیا حرامي. اوس راځو دې مسلې چې دا سړی چې په دکان کې تعویذونه پراته دي او یا دې په خپل تعویذونه استعمالي، الته دکان کې تعویذونه جوړن کړي او ګاډو ته می او سارو ته می او ماشومانانو ته می او خزو ته می او لنن سبب کې یو تصویر چلیږي بجلی دی میټر ته تعویذ چوله کې چې د دې دلته بجلی بل کم راځي او ناشنا حالات به ویني د خلکو. تعویذ چول دا په دوه قسمه، یو تعویذ هغه تعویذ دی چې د دې سړي په د عقیده ده چې دا تعویذ دا کارونه کوي کوم چې دی غواړي او باقي کې شرکی الفاظ لیکلي یا رسول الله یا فاطمه یا علی یا حسن یا حسین، او بعضو بکی دغه لیکلي فرعون او حامان او قارون. اوس ته نیکانو خلکو نه کې غواړي سړی عزت دوی ښه اعتماد دوی چې دا دومره نیکان دي چې الله درجې ته رسولي دي دوی به دغه کې. خو فرعون کې پدې چې لا فرعون نوم بګي سره دي کې او د حامان او د قارون او سنا آشنا یو پیر موږ یو کس تعویذ غسه به کې لیکلو یا اشبوشا یا خشبوشا او یا بدوح او یا کدوح، دا شرکی الفاظ دي. نو چې کله د انسان د عقیده چې د تعویذ په خپل اثر کوي او د شرکی الفاظ به کې لیکي، نو به دې سړي عقیده د شرک ده د ذبیحه هغه حرامه ده، هغه به نشي اغسته. او که د دې چې په دې کې د قرآن لیکلي په تعویذ کې دنه یا یو دعا چې د الله نه بګي سغواړي، نو دا کار حرام دی، شرک نه خو حرام دی. تعویذ کې د قرآن نه او که غیر قرآن نه حرام خو بدوانو حالاتو کې دی، خو چې شرکی الفاظ پکې نو به شرک دی، د اسلام نه به انسان خارج کی. او تعویذ د مسله د موږ بار بیان کړی ده، خو یو دلیل په ته بیانوم چې زړه مطمئن شي د بعض ملګرو. عقبه بن عامر دا روایت امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم من تعلق تميما فلا اتم الله له، څوک چې تعویذونه په غاړه کې الله دغه حاجتونه چرته نه پوره کوي. دغه شان یو روایت کې راځي د عقبه بن عامر الجهني رضی روایت امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی ان النبي صلی الله علیه وسلم اقبل الیه رهط فبايع 9، رسول الله په کسان رالو لس کسانو د بیعت لپاره دینه سره بیعتک و امسک عن واحد او دریو سره رسول الله بیعت ونکو اغو یا رسول الله بیعت 9 ترکت هذا دینه سره بیعتک د یو د پریخ رسول الله ان علیه تمیمه په دمن تعویذ فادخل يده فقطعها فبايعه، دې سړي خپل لاس ورنوي سبري ګریوان کې تعویذ پرې کو رسول الله سره بیعت کو به رسول الله من علق تمیمه فقد اشرك، چا چې تعویذ بغاړه کو د شرک کو. نو تعویذونه من عام راغلی ده، نو راجح قول لري چې تعویذ کې قران په کې لیکلی نبی هم ناروا دي، چې قران دې لپاره نه نازل شوی چې تعویذونه ته چې غاړو ته به چول او سارو ته اکثر د ملګرو ته ما زم دي شکار کو دا کم چې قران د تعویذ جایز دی او د الله نوم په کې لیکلی، ما ته خپل پلار نوم وای او د خپل نیکه نوم راته وای زه لیکم په یو کاغذ باندې او بیا د میخ یا د غوا دې لکې پوری ځوړندو مې چې دای ګری شي و به منی څوک ما سره یو به چې زمانه پلار سپخ کاری زمانه کې چې دغه نوم بدل ځلی کله نو ته د الله کلام دونه سپخ کاری چې هغه سرو ته چولې او هغه ما شومانو ته چولې به وګندګي ګریږي او هغه خزي ته او ته پروت ته تاسو به کورواله کوي قسمه قسم حالت ته باندې راځي او د سماج به کوي حاجت به پوره کوي. نو د تعویذونه په هر حال کې ناروا دي
او دا یو روایت کې راځي چې چا د مسلمان نه تعویذ پرې کو لکه د چې یو مری غلام آزاد کو نو کوشش کوو چې څوک د مخې راځي او تعویذ وتې نو پوهه کا په حکمت سره او کله تعویذ ته پرې کېدو ختمېدو دا ختم کا نو کدا سره په دې تعویذ کې قرآنی آیتونه لیکي او دا وایي د عقیده چې تعویذ سني چې کوله خدای یو سبب دی نو به دې یو ناروا کار کوي او ذبیحه صدا هغه حلال ده خو دې نور څه دي کنه نو دې کې به تفصیل ته ګورې دا سره کم عقیده ولا کم منهج ولا کې دې شي او کې دې شي والله اعلم